سلامونه درنو لیدونکو، نن درته مفید مطلب لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. اول، ځینې نارینه تر واده څو میاشتې پس ځان ته پام نه کوي، ویښتان نه جوړوي، خیرنې جامې پر غاړه وي، غاښونه نه مینځي چې دغه مسله د ښځو زړه خوړینوي او ورته ځورېږي. بې سلیقه‌توب د خاوند او میرمنې په اړیکو منفي اغیزه کوي او د ستونزو لامل کیږي. دوهم، د اکثره نارینه‌و یوه مروجه تېروتنه دا ده چې ځان ته ښه په غوره کې وي او میرمن ته په هغومره ارزښت قایل نه وي لکه ځان ته. دریم، تاسې به هغه وخت خوښ ګډ ژوند ولرئ چې له میرمنو سره مو په کافي اندازې مجلس وکړئ، د هغوی خبرې واورئ او خپل نظریات ورسره شریک کړئ. که خپلې میرمنې ته وخت نه ورکوئ، له شک پرته چې میرمن مو په دې کار درنه ډیره خفه کیږي. څلورم، که چیرې د مهمو ورځو په اړه بې تفاوته پاتې شئ، میرمن مو فکر کوي چې هغوی ته اهمیت نه ورکوئ او په وړاندې یې بې پروا یاست. پنځم، زیات نارینه تر خپلې میرمنې زیات ارزښت خپلو ملګرو ته ورکوي او ډیر وخت یې له خپلو ملګرو سره په مجلسونو او میلو تیریږي. اکثره شپې ناوخته کور ته راځي او په اندک خبره غوسه کوي. کومې میرمنې چې له دغسې اوضاع سره لاس او ګریوان وي، وضعیت یې ښه نه وي، ځورېږي او خپله غوسه په اولادونو سړوي چې دا یې لا بل تاوان دی. په دغسې موضوعاتو کې بهتره ده چې په خپل چلند فکر وکړئ او میرمن ته مو داسې احساس ورکړئ چې د نړۍ تر ټولو کارونو، ریښتو او اړیکو مو خپله میرمن درته لومړیتوب لري. ځان بدل کړئ، میرمنو ته مو وخت ورکړئ، ښه چلند ورسره وکړئ او ژوند مو له غم او خفګانه بېغمه کړئ.